ډاکټر صاحب ننګیال خدای دې وکړي تاسو هم فرصت پیدا کړی نو ستاسو نظر به واخلو تاسو لږ لږه د ټولو تقریبا ویناوالو خبرې واورېدلې په پاکستان بحث دی نو په پاکستان به خبرې وکړو. سلامونه میاخیل صاحب، ډیره مننه تاسو نه دغه بحث جوړولو ټولو هغه ګډونوالو چې برخه اخیستې. زموږ په لومړۍ ورځ نه خبره همدا وه چې دا تیری دی او په افغانستان باندې ډېر ظالمانه تیری دی او د دې په خلاف باندې هغه لومړي ساعت کې چې په عبدالله قصر لارې کې برید وسو، موږ هېڅ نوع ګنګسیت او کنفیوژن نه درلوده، بلکې د پاکستان برید په افغانستان باندې، په کابل باندې، کابل زموږ معشوقه ده، زموږ ژوند دی، زموږ وطن دی، زموږ ناموس دی، په دې باندې وټ ایور چې ریزن یې هر څه شی وي، برید موږ ته اصلا د زغملو وړ نه دی. او تر شا یې که خلک یې ډرامه بلله او که چا فلم بلله او که چا رښتیا بلله او که چا دروغ بلله، موږ په دې ښار باندې، په دې ملت باندې، په دې وطن باندې برید چې دی دا په هېڅ نامه لاندې نه منو او دې په خلاف مو خپل غبرګون په هغه لومړي ساعت کې ښکاره کړی دی او دغه ملګرو یم کور ودان چې دا د دغه بهیر سره ملګري دي او دغه روایت چې دی حداقل جات شوی دی، جوړ شوی دی. بیا هم هغه خبره کوو چې زه دلته دغه یو خبره کوټ کوم، یو پروشین د جګړې تیوریسن پاتې شوی دی په 18مه پېړۍ کې چې پروشیا اوس د پولینډ او د جرمني یو برخه ګرځېدلې. په هغه وخت کې دغه نومېده کلازویټ نومېده، کارل وان کلازویټ، دی یو خبره کوي چې جګړې څنګه ګټل کېږي یا په تاریخي لحاظ باندې ملتونو جګړې په کوم اساس ګټلې دي. هغه یو تیوري لري د ټرینیټي اف وار یا د جګړې مثلث، په کومه طریقه جنګ ګټل کېږي او تا ته بری راوړي. لومړی خبره دی دا کوي چې پیپل، خلک د چا سره دي د جګړې په اړخ کې له تا سره موافق دي د دې جګړې دپاره که نه. دومه خبره دی د فورسز کوي، قوا یا پوځ چې دی هغه د چا په طرف دی، تا سره په دې جګړې کې اجماع لري که نه لري. او درېیمه خبره دی د پالیسي کوي چې پالیسي کې بیا دولت او سیاستوال یا پوزیشن او اپوزیشن دواړه راځي. دی وایي چې دغه درې هغه چې دي اضلاع که دا اجماع ونه لري په یو مسله کې او یو ملت جنګ ته لاړ شي، دی دا جنګ نشي ګټلی. د جنګ د ګټلو دپاره چې کله ته د یو بل ملت سره جنګ کوې، افغانستان او پاکستان په جنګ کې پرېوته، دې دپاره به دغه درې واړه پایي چې دي دا به ته اجماع کې راولې. خلک به مکمل ستا سره په دې جګړه کې ملاتړ کوي او د خلکو رضایت اخیستل چې دي هغه نهایت ضرور دي. که دا یو پایه تا سره په اجماع کې نه وي ته دا جنګ نشي ګټلی. دومه خبره د قواو مورال دی، د قواو اراده ده، د قواو ظرفیت دی، د قواو امپاور کول دي، هغو ته هغه ټول ضرورتونه ورکول او مورال تر ټولو نه مهمه خبره چې هغه ویل ولري، اراده ولري چې دا جنګ دی وګټي. او درېیمه خبره پالیسي او تګلاره ده. تګلاره دولت جوړوي، طبیعي خبره ده، سیاستوال جوړوي. دغه پالیسیان سټارټ شوي په دې باندې ملګرو په تفصیل کې وغږېدل. چا وایي ملګرو ملتونو سره تماس ونیسئ، چا وایي وایسي ته لاړ شئ، چا وایي متحده ایالاتو ته ووایئ، چا څه. دا ټول هغه فاکتورونه دي چې باید دا درې واړه سره راټول سي، بیا دا جنګ مونږ ګټلی شو. د ملت رضایت نهایت مهم دی، لږ نه بیخي ډېر مهم دی. لومړی پایه د ملت رضایت دی چې دا ملت تا سره په دې جنګ کې ولاړ دی که نه دی ولاړ. زموږ هیله دا ده چې ملت باید په دغه جنګ کې دا جنګ مونږ ته را په غاړه دی، دا په مونږ تحمیل شوی دی، دا تیری افغانستان نه دی کړی، دا تیری پاکستان کړی، دا تیری د پاکستان د سردار داود خان د مونږ ابروز په ډېر تفصیل سره وغږېدو چې د هماغې ورځې نه دا تیری روان دی، دا سرکل دی خو اوس مستقیم راغی او په مختلفو نومونو باندې هر هغه څوک چې غولولی دی په دوه مره چې کابل ته رارسېدلی سر یې خلاص شوی دی چې ووایي ده خو زه دوکه کړی یم. دا مجاهدین ول چې بیا د جمهوریت په نامه باندې واکمن شول، 20 کاله یې دی غولولی او بیا هغه د طالب په خلاف جنګېده. بیا طالب چې کابل ته راغی د ده په سر کې اوس دا دغه شوی چې ووایي ما په خلاف هلته داعش جوړوي. دا کیسه روانه ده او موږ باید نور په دې لومو کې وننښلو د یو ملت په توګه د پاکستان او اتحاد نهایت ډېر ضرور دی. نو یو خبره. دومه دا ده چې تګلارې باید اصلاح شي. دې دپاره واقعیت اړتیا ده. دغه دولت دغه څوک چې اوس فعلا په افغانستان کې حاکم دي، دی رښتیا غواړي چې د یو ملي دغه درې اضلاع پوره کړي، دغه جنګ ګټل غواړي که دا جنګ ما ته ښکاري اوږدېدونکی دی. معلوم به سي چې دا څه کېږي، خو د پاکستان ارادو ته په کتلو باندې ځکه د دوه وارې د هغه نه سرغړونه کول، د اوربند نه سرغړونه کول، دا چې دی تر شا څه آداب لري، څومره یې اوږدوي، خو د هغه ونه کړه، عقل احترام یې ونه کړه، اوربند ته احترام ونه کړه. نو را په غاړه ده دا جګړه او د دې جګړې را په غاړه کېدل څو کارونه باید وشي. زه مشخصا ځکه نور ملګري مې خبرې کوي زر یو څو ټکي وایم. مونږ ته پروپاګانډې ته ضرورت نشته دی، پروپاګانډ، تبلیغاتو، دروغو ته ضرورت نشته دی.
یوازینی شی چې باید وشي هغه د حقایقو په زر تر زر رسولو کې. پاکستان تیری کړی، پاکستان دې ته وایي چې نه دا تیری افغانستان له طرف نه دی شوی. تیری پاکستان د عبدالله سرولاري کې په لومړي برید کې کړی. جنگ لا هغه ځای پیل شوی. دا خبره باید هایلایټ شي. پاکستانی رسنۍ پاکستانیان چې دي هغه داسې ښیي چې ګویا دا جنگ په ډیورنډ په کرښه باندې شوی دی. د ډیورنډ په کرښه جنگ نه دی شوی وروره. جنگ هغه ورځ پیل شو چې په ماښام کې په کابل کې تا عبدالله سرولاري وویشته او په دې نامه دې وویشته چې ګویا دلته د مفتي نورولي موسود و چې بیانه و او ټول ثبوتونه موجود دي. او موږ په دې دا علم ده چې دغه رسنۍ چې دي دا لینکونه زر زر کاپي کیو دا یو ډیټابیس ته واچي، ځکه دوی بیا اکثره یو څه چې وکړي کلیم وکړي بیا وروسته ډیلیټ وي ډنګوي. او د دوی غیر رسمي اکاونټونه دي چې د هغې دپاره زموږ د سایبر ډېر متخصصین په افغانستان نه باندې شته دي. د هغې آی پي ګانې اخیستلی دي. اکثریت اکاونټونه د جي ایچ کیو نه او د پېښور د بلاحصار نه چلول کېږي. تر شای خلک معلوم دي چې څوک چلوي. حتی په ځینې خلک په بهر کې په داخل کې ورته خدمت کوي، همدغه اکاونټونه ورته چلوي په مستعارو نومونو باندې. د هغه د آی اس پي آر افیلیټډ اکاونټونه دي، مستقیم نه دي چې رسمي اکاونټونه وي، خو ټول د آی اس پي آر په ماشینو باندې د آی اس پي آر کارمندان چلوي. دغه شیان چې دي دا باید د ثبوتونو سره، دا خو ډېره ساده خبره ده. دا اکاونټ د کوم ځای نه کنیکټ دی، دغه څوک دی، په کوم دفتر نه چلیږي. او موږ دې لپاره ظرفیتونه لرو. د ظرفیتونو له کمي سره واقعا نه یو مخ، لکه موږ بهر کې لرو که داخل کې هم لرو. او دا ډېره ساده چاره ده. نن سبا دنیا ډېره مخته تللې دی. آی پي معلومول او اکاونټ معلومول دا خو ډېره ساده ده. دا ډیټابیس باید د دوی د ټول شیان هلته واچول سي. یعنې چې دوی په اوله ورځ باندې همدا وویلې د دې مسؤلیت یې واخیسته چې موږ نورولي مسعود چې دی په کابل کې ټارګېټ کړ او دا چې دی کنفرم وژل شوی د ټولو رسنیو کې ریپورټونه ورکړل. دا باید هغه شي مستند شي. یوه خبره. بله دا ده چې موږ که دا جګړه طولاني کېږي او موږ نه نوځو، موږ د داخلي اختلافاتو نه حقیقت دا د بله لاره نه لرو چې موږ صرف نظر شو. یو څه وخت دپاره چې موږ د پاکستان سره جګړه کوو، په جګړه کې پریوتي یو، موږ د سختې ژبې د کارولو نه ماضي ته د تګ او په ماضي کې د ډېر بند پاتې کېدلو په ځای باندې ښه دا دی چې په راتلونکي موږ فکر وکړو. په دې خو موږ ډېر وغږېدو، 15 کاله موږ وغږېدلو. دا بریال عمر بریال صاحب دا د جمهوریت ته اشاره کوه، زه به بیا په دې ته اشاره کوم. په دې خو موږ 15 کاله وغږېدو. دا بارکزی صاحب وخت خبرې وکړه، همدرد صاحب زه فکر کوم وخت دا دی چې زه او ته او بارکزی صاحب ټول په ګډ مسؤلیت واخلو. هېچ چا ته په یوه غاړه کې ور وانه چو چې بیخي که یو څوک وزیر و که نه و، معین و که نه و، څه کاره و که نه و، یو عادي وګړی ولې موږ باید مسؤلیت واخلو. ځکه دا یو ملي مسله ده که نه، د مملکت د ژغورلو خبره ده. او زه فکر کوم بریا خو د افغانانو ده. په دې خو مطمئن یم چې بریا د افغانانو ده. پاکستان د دې جنګ څخه په دې جنګ کې ګټه نشي کولی، ځکه موږ داسې څوک نه یو چې موږ ترمنځ جزیرې دي، سیندونه دي، سمندرونه دي. موږ سره نښتي یو، موږ خاورې جغرافیه نښتې د دواړو هېوادونو سره. او دا جګړه چې دا که فل سکیل وار ته ځي، افغانستان مجبور او مکلف دی چې د دې جګړې په خلاف باندې یو اراده وکړي او بیا یو ملي اعلان وکړي، فتوا ورکړي چې دغه جنګ چې دی دا په افغانستان باندې تیری دی او مملکت ته خلکو ته اجازه ورکړي د دې تیري د دفاع لپاره تاسې کولی شئ چې هغه تهاجم وکړئ. او تهاجم زه فکر کوم پاکستاني الوتکې به کابل ولي، افغان عسکر به په راولپنډۍ کې ناست دي. زه په دې 2000% مطمئن یم. دا د جګړې مورال چې دی، ځکه د افغانانو اراده چې د افغان دومره سرکوبه شوی دی په 50 کالو کې، هغه دې ته نور نه ګوري چې وروره ته څه کوې، کابل ړنګې، ته په کابل برید کوې. ولې ستا الوتکې په تا سره څومره میزایل دي، خو خوار هېواد دی، ته د یوې الوتکې د یو راکټ او د یو لیزر ګایډ میزایل زور لري، ته څومره زر وروي، 500 به ووروي، زر به ووروي، 50,000 به ووروي. ستا اقتصاد ته په کتلو وروره او ستا ظرفیت ته په کتلو باندې ته 15,000 او 10,000 راکټونه زیات نشي ویشتلی په هوایي الوتکه کې. ته ډېر زر چې دی ستا دغه ختمېږي، ستا دفاع هوایي ظرفیت چې دی د پاکستان د پوځ هغه په ختمېدو دی. ځکه دی خوا ته بل هندوستان له ځانه سره لري، هغه ته خو به 6 ساعتې که ټول په کابل استفاده کوي. دا حماقت دی نشي کولی چې دی خپل هغه ټول ایر سټرایکس، هغه سوپریریټي چې دی اوس په افغانستان لري، هغه په افغانستان کې مصرف کړي. جنګ ډېر غټ زور لري. د دې د تیلو مصارف، د دې الوتکو انسجام، د ټارګېټینګ ویشتل او که خلک داسې وژني لکه دا کوم دا خو بزدلانه بریدونه دي چې دا اوس په ملکي خلکو کوي. ملکي خلکو باندې که ته دغسې بریدونو ته ادامه پیدا کوې، ته د نورو هېوادونو څه حالت شو چې تاسې ولیدل په یو کال کې څومره خلک ووژل، هغه څه نتیجه ورکړه، هغه څه وګټه دا جنګ چې ته به یې وګټې. د یو نورې پراخې بدنامۍ سره دی مخ کېږي. دا جګړه په هېڅ قیمت پاکستانیان نشي ګټلی. په دې موږ مطمئن یو. موږ ته یو شی باندې به موږ دا جګړه بایلو، هغه دا دی چې موږ بې اتفاقۍ ته لاړ شو، موږ ډېر په ماضي کې ونښلو او موږ په راتلونکي باندې یو بل ته لاس ورنکړو او موږ د دوی په خلاف باندې متحد ونه درېږو.
په حالت کې موږ دا جګړه بایلو. نو زما هیله دا ده چې یو خو دغه ملکي تلفات چې کېږي دا مې روغتیا وزارت ویان او د جګړې دپاره که دا جنګ ادامه پیدا کوي یو وارون غوندې جوړ سي او کمیسیون وټاکل سي چې هغه په دغه حالاتو کې ملکي تلفات چې دي هغه ډېر برجسته کړي او هره ورځ رسنیو ته دوامداره معلومات ورکړي چې نن په دغه ځای کې دغه عکسونه دي دغه ډیټا د په پروجیکټور دی ورته وکړي په دغه ځای کې برید شوی دی په ټولو ولایتونو کې باید دوی خپل دغه چې دی دا فعال کړی شي چې په کوم ځایونو کې دوی بریدونه کړي او کوم ځای کې ماشومان او مېرمنې وژل شوي دي او دا د نیاما په شمول د ملګرو ملتونو د OIC په شمول او عاجل په کابل کې د سفیرانو چې کوم سفیران موجود دي د هغوی یو ناسته پکار ده راوغوښتل شي ورته وښودل چې دغه جارحانه دغه تېری چې په موږ باندې وشوی د دې دفاع چې زموږ حق دی که نه دی دغه کې دغه ور ماشومان وژل شول موږ د دې دفاع وکړو ونکړو دغه سفیران د خلک چې ناست دي او د کومو هېوادونو سره چې الیاقل اړیکه موجوده ده هغه نور څه غیر رسمي سفارتونه چې د جمهوریت د وخت هغه سفیران په خپلو هېوادونو کې دا کار وکړي چې دا تېری خو په افغانانو په ملکي خلکو دی او دا تېری چې دی په دې مسله کې د پاکستان چې دی دا روایت او دا دعوه غلطه ده که د متحده ایالاتو خبره ده متحده ایالاتو سره ته دوی ډیل لري رښتیا خبرې نن به اوس سپینې خبرې به سره کوو ته د دوی ډیل ته مراجعه وکړه چې ته څه د پاکستان سره ستا موافقه موجوده ده که نه ده موجوده که موافقه دې ورسره موجوده وي په دې مسله کې نو دا خو مونږ د تضمین کړی دی مونږ خبره کړې ده چې د متحده ایالاتو ګټو ته د غرب ګټو ته د هیڅ امنیت ته ګواښ نه پیښیږي او دا د اوس خلک سپیناوي ورکړي چې دا ګواښ دوی پېښ کړی که نه ده پېښ کړی خپل وضاحت دې ورکړي ملګرو ملتونو ته دې ورکړي متحده ایالاتو ته دې ورکړي که یې نه ده پېښ کړی نو د دې پوښتنه دې بیا وکړي دا جرأت دې بیا ولري چې بیا ته ولې پاکستان زما په خلاف حمایه کوي که یې نه حمایه کوي بیا ورنه دا هیله وشي چې دغه جګړه خو په موږ تېری دی زموږ ملاتړ ته راولري موږ خو 20 کاله په د یوې جګړه کې ننوتلو د هغه نه مخکې 20 کاله په بله جګړه کې پرېوتو اوس په یو بله جګړه کې ننوځو عربستان سره چې ځان د اسلامي نړۍ د قیادت او د رهبرۍ خلک بولي هغو سره خبره وشي تا د پاکستان سره تړون امضا کړی دی د دې جګړې کې ته موافق یې که نه یې موافق که نه یې موافق د دې په خلاف ته غږ ولې نه پورته کوې که ته موافق یې موږ باید پوه شو په دې خبره باندې بیا افغانانو ته چل ورځي کافي پوینټونه شته د چې عربستان عملا اسي پذیره دي عربان عملا د عربانو د شاهي دولتونه چې دي عملا دومره اسي پذیرۍ لري که رښتیا د دې جګړې سره د پاکستان سره موافق په دې مسله کې دوی باید افغانستان یو مسلمان ملت دی دوی باید خپل وضاحت ورکړي په دې مسله کې دا دی بله خبره او بل مونږ فکر کوم زما پوینټونه همدلته ختم شو د وارو مسله ډېره مهمه ده او د غزینو هېوادونو سره بل د پراکسي جنګ خبره ده افغانستان کې کله داسې یو حالت سره ننوځي ایران د 200 نه تر 200 میلیونه ډالر پورې کلنۍ بودیجه مصرف کړ نه هېوادونه تر نفوذ لاندې راوستي ټول منځني ختیځې د پراکسي جګړې قیمت نهایت کم دی مصرف نهایت کم دی که پاکستان افغانان مجبوروي چې دا کار افغانانو په ټول عمر نه دی کړی نه چې د نیابتي جګړې حمایه کړي دي نه زموږ هېڅ دولت دا کار نه دی کړی او موږ دوامداره د پاکستان د تیري لاندې پاتې شوي خو که پاکستان په ملکي خلکو باندې په ملکي اهدافو باندې په دغه ډول باندې په افغانستان تیری کوي افغانان مجبور مکلف دي چې بیا د پاکستان په خلاف باندې د پراکسي ډلو حمایت ته کار ووایي او پراکسي ډلې تر ټولو ارزانه شی دا دونه مصرف نه غواړي 200 میلیونه ډالر د افغانستان واس کې بالکل پوره د دې کال کې مصرف کوي او 200 میلیونه ډالر دومره ډېری پیسې دي د پراکسي ډلو لپاره چې د دې تیری نه اوري د تباہي به تاسو بیا وګورئ چې بیا کوم ځای ته رسیږي نو زما هیله دا ده چې لومړی خو یو په ماضي کې ډېر وننښلو ماضي ته تګ ډېر نه دی پکار زموږ ماضي ډېره بدرنګه ده زموږ ماضي د ډېرو اشتباهاتو نه ډکه ده زه د خپلې هغه خبرو نه یعنې زه باور وکړئ چې کله د پاکستان په خلاف باندې ځینې ملګري درته راځي وایي چې دا د پاکستان په خلاف باندې دا یو ډرامه ده او خلکو کې ځان احساس هغه کوي قهرمان کوي نو وروره چې ته د پاکستان په دښمنۍ کې تا ځان قهرمان کوو نو بل ته هم حق ورکړه چې ځان قهرمان که د پاکستان دښمني خلک کوي خو ودې کړي نو دی دې پکې قهرمان شي خو ودې کړي ستا جنرال ناظر چې تا پکې قهرمان کوو ډاکټر نجیب دې قهرمان کوو که یو بل څوک هم دا کار کوي ولې هغه حق نه لري چې هغه پکې قهرمان شي خوشي دي نو چې دښمني کوي او رښتیا یې کوي نو تا سره څه ویره را پیدا د قهرماني یوازې ستا حق دی چې د پاکستان په خلاف د قهرمانۍ ډال به ټول عمر د ستا په غاړه کې دا مډال خل درواچي یو بل څوک هغه کار کوي ته ولې مخ نیسي دغه باندې نیت ولې بد دی یاره د پاکستان په دښمنۍ ډاکټر صاحب ننګیال ډېر مننه بیرته